السلام علیکم ملګرو. چا چې ځکه موبایل وي هغه مونځ کیږي او کو نه کیږي. موږ مسلمانانو دې له ځان خبرول پکار دي. نو څوک چې موبایل جګ ګرځوي او مونځ کوي او په هغه مونځ کیږي او کو نه کیږي. راځئ دا ویډیو ګورئ او مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ. موږ تاسو ته پته ده موبایل نن سبا هر چا سره موبایل وي، ماشومانو سره موبایل وي نو او جیب کې سره وي. آیا د دې سره مونځ کیږي او کو نه کیږي څوک سره موږ مسلمانانو دې له ځان خبرول پکار دي. راځئ د مولانا صاحب خولې له اورو او دا ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ او د کمنټ کې مولانا صاحب ماشاءالله ولیکئ. راځئ ویډیو بلوزو. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرینو کتونکو الله پاک هم سره د ما په کامل ایمان خوشاله کا او رب ذوالجلال هم سره زما په دواړه جهان کې په اعلی ترین طریقه باندې کامیاب او کامران کا. مسله دا ده چې آیا یو سړی دی هغه سره موبایل دی، چونکې اوس وخت کې ټولو اکثرو خلکو سره دا ټچ موبایلونه وي. په دې موبایلو کې بیا خامخا ډیر بلا بدتر وي، چا سره غانې بجانې وي یا نور داسې غیر اسلامی مواد وي، داسې شیان وي چې هغه د شریعت مطابق نه وي. او نو آیا دا موبایل که چېرته بند وي، بند دا مطلب چې مثال په طور آن نه وي، سکرین د شیشه یا د کومه ویډیو دا هغه پکې نه وي، پلی شوي پکې نه وي یا داسې څه خبره نه وي پکې، نو دا موبایل تاسو سره په جیب کې وي، آیا دغه موبایل سره د دغه انسان مونځ کیږي او کنه دا موبایل به کور کې ږدي او بیا به راځي او مونځ به کوي؟ یقینا چې یو مهمه مسله ده ورونو، یو بهترین او زبردسته مسله ده. د دغه مسلې جواب دا دی چې کله دا موبایل دی او د موبایل کې دا کوم سکرین دی، چونکې موبایل کې چې څم دی دا که خیالو کې د الکترونیک ذریعه باندې دی، یعنی موبایل کې دننه خو خپله داسې څه هغه نه ښکاره کېږي چې سړی وایي چې نه په سترګو باندې دغه څیز ګنده دی پکې، دغه څیز ګنده دی پکې، خو هغه د شیشې او د رڼا په ذریعه باندې ویډیوز وغیره چې هغه پلی کېږي او هغه خلک ګوري، نو بیا خلک وایي چې دا صحیح ده او دا غلطه ده. نو چې کله موبایل پلی نه وي، اوپن نه وي، داسې کولاو نه وي چې هغه لګېدلی نه وي، نو لہذا دا موبایل که سړي سره په جیب کې وي نو بلکل دې سره مونځ کېږي او په دې کې هیڅ خبره نشته ده. او ځکه چې موجوده وخت کې په همدغه شي باندې فتوا ده چې کله موبایل سړي سره په جیب کې وي، هغه موبایل قیمتي دی، بهر یې کېښودی نه شي. اول خو په کار دا دی چې سره له غیر اسلامي مواد سره ځان سره ونه ساتي، خو بیا هم یو مسله ده او دغې مسلې باندې بیان ضروري دی. نو دا موبایل چې سړي سره وي بلکل د دې سره مونځ کېږي او په دې کې هیڅ خبره نشته ده. الله پاک هم ډېر خوشحاله کا او کوشش وکړئ چې دا کوم زموږ پیج دی دا تاسو فالو کوئ او مخکې دا مسله شیر کوئ، صرف په دې نیت باندې چې یا الله د تا دینی مسله ده او د خلکو د پوهې دپاره دا مسله زه مخکې خوروم. الله پاک تاسو ټول له دې اجر درکړي.